دوستانو دوه جملې درته جوړوم په الماني ژبه باندې د دواړو معنا یوه ده خو فرق یې درته ښایم چې فرق کوم ځای کې ده. اوله جمله ده تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ. یو کس ته وایو احتراما وایو دلته موږ چې مشران وي موږ یې نه پېژنو په اکثرو دفترونو کې تاسو المانیان سره زی استفاده کوي د یو کس لپاره دو مه استفاده کوي دا دلته دوی بده مني او بده خبر ده بیا وایي دوی مطلب الماني ژبه باندې سم نه پوهېږو داسې welche sprachen sprechen sie welche یا welche sprachen sprechen sie تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ دا ریسپیکټ فارمل طریقې سره ده او کله چې ملګري وي تاسو نه واړه وي پیژنئ بیا تاسو کولی شئ دو استفاده کوئ داسې وایي په کومه ژبه خبرې کوئ داسې وایو welche یا welche sprachen sprichst du welche یا welche sprachen sprichst du په کومه ژبه خبرې کوي ته په کومه ژبه خبرې کوي ته په کومه ژبه خبرې کوي دوستانو دغه جمله تاسو لاندې په کمنټ کې خپله ولیکئ زه په پښتو دري انګلیسي او لږ لږ په الماني ژبه خبرې کوم